الله الرحمن الرحیم د څلورم کلاس ګلونو ماشومان السلام علیکم ټولو طلباو ته خوش آمدید وایو د میتھمیټکس په کلاس کې تاسو ته پته را موږ د فرست کلاس نه تر ففت کلاس پورې ټول بکس تاسو ته ترتیب سره سٹارټ کړي دي چپټر وایز به دا ټول انشاءالله مو ختمو نو په دغه سلسله کې د میتھمیټکس یونټ 1 کې موږ د ایکسرسایز 1 کړو ټیک شو لکه یونټ 1 کې هول نمبرز دی بیا کې اډیشن اند سبټریکشن دی په اډیشن کې موږ لګیا یو اډیشن مو کړو نن د سبټریکشن نمبر دی نو ایکسرسایز نمبر 2 چې کوم موږ سره دی دا سبټریکشن لکه دا ایکسرسایز موږ کړی ایکسرسایز 1 نن موږ د سبټریکشن یا ایکسرسایز 1 یا 2 دلته خو دی 1 لیکلی نو تاسو 2 هم لیکلی شي پیج نمبر 19 باندې ټیک شو راځي د دې نه مخکې یو څو خبرې ضرور ګڼم چې دې باندې تاسو پوه شئ چې سبټریکشن وایي څه ته د سبټریکشن علامت څه دی سبټریکشن مونږ کوو ولې یاد ساته سبټریکشن اردو کې ورته مونږ وایو منفي کرنا علامت دا دی داسې علامت چې راشي دا به د سبټریکشن علامت وي تاسو ته پته ده دا علامت د پلس دی دا علامت د ضرب دی او دا علامت د تقسیم دی دې علامت ته پکې موږ څه وایو سبټریکشن خیال هم دی ښکاري ورته ټیک شو اوس سبټریکشن موږ ولې کوو په نارمل لایف کې دا موږ ځکه کوو چې په زندګۍ کې داسې خبرې اترې شته چې د میتھمیټکس د سبټریکشن نه علاوه هغه نه حل کیږي زه تاسو له یو دوه درې مثاله در کومه په دې مثالونو باندې به ستاسو ذهن کولاو شي زه تا ته وایم چې په دنیا کې ټول دومره ځناور دي ګوره ښه ورټیبریټس دي چې 178 ones, tens, hundreds, thousand, 10,000 66,178 ځناور دي په دې کې دومره میان دي میان هم ورټیبریټس کې راځي که نه تا ته زه چې دومره ورټیبریټس دي د هغه ځناور چې چا ملا کې تیر شته ته ورټیبریټس وایي ټوټل دومره دي پای کې میان دومره دي اوس تا ته زه وایم که نه دا ماته ووایه چې په دې ټولو کې د میان نه علاوه دا نور ځناور څو دي لکه ټول ځناور خو دومره دي ورټیبریټس اوس دې کې 15 قسمه راځي فش هم راځي امفیبینز ریپټایلز برډز او میملز خو تا ته پکې ما وویل چې دومره پکې میان دي نو دا نور څونه شو نو ته به دې سره اوس څه کې د دې نه به دا منفي کې څه چې پاتې شو دقه به جواب راځي او دا به دا نور قسم میان شي دا نور قسم ځناور شي ټیک ده یا تا ته ما وویل که نه چې دا 10 روپۍ ما تاله درکړي د دې نه 3 روپۍ ته استعمال که نورې ماله واپس راوړه نو ته به څه کوې بچیه ته به لاړ شي دوکان ته د 3 روپو به ځان له سودا واخلي او 10 نه چې 3 خرچ شي دوکاندار به تاله 9 روپۍ واپس درکړي ګوره میتس پکې استعمال شو سبټریکشن استعمال شو او تا ته ما ویل چې لاړ شه هلکه چیني راوړه تاله ما 500 روپۍ درکړي او د دې 500 روپو کې نیم کیلو چینی راوړه ته لاړې 250 روپۍ دې په چینی ولګولې چینی دې راواغسته نو دوکاندار به تاله واپس 100 روپۍ نورې درکوي د دې 500 نه چې 250 استعمال شي چینی درکړه پې نو 250 به دله واپس درکړي خیال د دې بچیه نو په ډیلی لایف کې موږ دا ماینډ د دقې دپاره کوو دا دې دپاره استعمالیږي ټیک شو ښه په دې کې به د کومو خبرو خیال ساتو دا خبرې لږې وګورئ یو به د دې خبرې خیال ساتو چې علامت دا وي نو موږ ته به پته لګي چېرې د منفي کول دي ماینس کول دي دویمه خبره کله چې هندسې د یو نه ماینس کوو لکه یاد ساته تاله یو کس که 1500 روپۍ درکړي او ته حساب کې که نه نو په کالکولیټر کې ته 500 نشي ورچولی ته به 500 هندسه ورلیکي ولې چې 500 خو تاله چا پلار درکو چې چینی پې راوړه دوکاندار له تا ورکو خو دوکاندار خو کالکولیټر چې راوالي یا حساب کتاب کوي نو خو 500 په منځ نشلی که نه هغه به 500 د 500 د علامت دی 500
هغه کالکولیټر کې 500 ولیکي او ماینس به ووایي او 2.5 به ترې ماینس کړي، نو جواب به موږ سره راشي 2.5. نو د دې علامت نه به موږ پیژنو. اوس یو کس وایي چې میتس موږ ته څه ضرورت دی، د ضرب او د تقسیم ضرورت څه دی، کالکولیټر شته، موبایلونه شته، یاد ساته چې تا ته د علامت پته نه که نه، نو که د ماینس په ځای د پلس ووالو نو 500 پلس 750 شوي، نو ته به دکاندار به بیا تا نه 2.5 روپۍ نور هم غواړي. نو یاد ساته ضرورت شته چې ته علامتونه وپېژنې، ته ضرب او تقسیم وپېژنې، نو بیا به ته کالکولیټر او موبایل استعمالولی شي. دې خبره باندې زما پوهېږئ؟ پوه شئ که نه؟ نو موږ به د یو دې خبرې خیال ساتو چې علامت ته به ګورو سبټرکشن کې. دویم به د دې خبرې خیال ساتو چې 1s 10s 100 1000 10,000 کله چې هم یوه هندسه د بل نه منفي کوو، ما تا ته ویل که هغه پیسې وي، که هغه څیزونه وي، که هغه پرندې وي، که کتابونه وي، که هغه ځایونه وي، که هغه ځمکه وي، که هغه پړي، که هغه ستوري، که هغه کورونه وي، که هغه هر څه وي، ته یو نه بل منفي کې، نو هغه به ته هندسو کې خامخا لیکې، د هندسو نه بغیر نه منفي کېږي. نو ته به خیال کې چې د 1s هندسه به 1s لاندې لیکې، د 10s هندسه به 10s لاندې لیکې، د 100s هندسه به 100s لاندې لیکې، د 1000 هندسه به د 1000 لاندې لیکې، او د 10,000 هندسه به د 10,000 لیکې. دویمه خبره شوه. اول خبره دا ده چې د علامت به خیال کې. دویمه خبره دا ده چې یوه هندسه د بل نه منفي کې. اوس بله هندسه یې ماله راکړې ده، فار اګزامپل هغه هندسه دا ده، ګوره دا دلته لږ جدا لیکم، بیا به تا ته ووایم چې دلته اوس کوم ځای کې ولیکم 5 3 8 9 0. اوس دا 5 دي، دا هم 5 دي. اوس دلته لیکم 4 2 4 9 3. ته ما ته اوس دا ووایه چې دې کې دا هندسې کوم ځای کې ولیکم او دا هندسې کوم ځای کې ولیکم. یاد ساته دا هندسه 1s ده، دا به دلته ولیکم. دا هندسه په 10s په ځای کې ده، دا د کوټو نوم دی. نو کله هم چې هندسې لیکل شوي پیل نمبر هندسې ته به 1s وایو، د دې لاندې به یې لیکو دا ONE 1s دی، دا 10s دی، دا موږ ویلي دي بچه. دا 8 په دویم نمبر ده، دا به دلته لیکم. 9 په دریم نمبر ده، دا به دې لاندې لیکم. 3 په څلورم نمبر ده، دلته به لیکم. 5 دا مې دلته ولیکو. ټیک شو. اوس دا 4 دي، دې څه به څه کوم؟ دا 5 دي او دا 4 دي. نو یاد ساته د دې ځای نه به هندسه لیکل نه کوم، دا نه چې 4 2 دلته ولیکې، غلط شو. اول به د ښکته نه راځي، 1s نه به اول شروع کې. ته چې کله حساب کوې نو د ښکته نه به شروع کې. یو کس ته ما 10 روپۍ راکړو، ته چې ورېږه 500 499 498 497 496 چې ورو ورو پسې راکمېږي، پوره ورځ به دې ولګي. چې ته وي 10 روپۍ راکړه، د 1 نه حساب کوه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هلکه دومره یادوي. نو یاد ساته د دې ځای نه به موږ سټارټلو. د 3 به دلته لیکو د 1s لاندې، 9 به د 10s لاندې، 4 به د 100s لاندې، او 1000 به د 2 به د 1000 لاندې. دا هندسه به ځان له پاتې شي. دوه خبرې خیال شو. ټیک شو. اول به علامت پیژنو. دویمه خبره دا ده چې موږ به ماینس کې د 1s لاندې 1s لګو، د 10s لاندې 10s ده. درېیمه خبره څه ده؟ درېیمه خبره دا ده چې وړه هندسه به همیشه لاندې لګو، لکه دا 4 هندسې دي او دا 5 هندسې دي. اوس تا ته وایي چې دې نه دا ماینس که، تا ته دا نه ویلې چې دا ته ماینس که، نو ته به د دې نه دا نه ماینس کې، د دې نه به دا ماینس کې. تاله یو کس 500 درکړي او تا ته وایي چې یاره 50 ته کټ کړه نور یې راکړه، نو ته چې ته 50 کټ کړې که نه، ته ماته دا ووایه، نو 450 به پاتې شي که نه به شي. اوس که ته داسې وکړې 50 بره ولیکې او 500 لاندې ولیکې، بیا به جواب ماینس کې راځي، ماینس کې جواب سره به ماینس لګي. نو بیا خو دا 450 شوي، د دې خو دا مطلب شو چې 450 نور هم راکړه. په دې خبره پوه شئ که نه؟ لکه 500 روپۍ ما دوکاندار له ورکړې او دوکاندار ته چې 500 روپۍ چینی ده، دوکاندار به ما له 450 روپۍ بیا راکوي. ولې؟ هغه د دې نه دا ماینس کي، تا له 450 درکړي. اوس که دوکاندار له لاړې ته ورته ویل چې 500 روپۍ چینی ده، خو دې سره ګوره پلس او ماینس نشته، هغه د دې نه دا ماینس کړو، لاندې به ماینس 450 راځي. ماینس مطلب دا دی چې 450 ته نورې راکړه، دا حساب بې غلط راځي. درېیمې خبرې به دې خیال ساتو چې غټه هندسه به بره لیکو، کوم هندسو کې چې ډیجټس ډېر وي هغه بره لیکو، او کومه ته چې ماینس کوو هغه لاندې لیکو. د دې درېو خبرو خیال چې وساتو، انشاءالله سبټرکشن کې به موږ نه هېڅ قسم مسله نه راځي. راځئ د دې دا لومبی سوال دی دا حل کوو. کوشش وکړو چې دا تاسو ته همدغې کې حل کوو او تاسو ته پوهې هم کوو. بله خبره یو مانه پاتې شوه چې هغه هم درته وکړم، یاد ساتئ
کله چې سبټریکشن کوو نو په سبټریکشن کې چې دلته ډبل هندسه راځي که نه نو د ونز والا هندسه به دلته لګو د ټینز والا هندسه به حاصلوو دا یوه خبره پکې یاده ساتئ ښه ونز والا هندسه به لګو ټینز والا به حاصلوو او بله دا ده چې هندسه برنۍ کمی او لاندینۍ ډېرې نو د دې نه به کیري اخلو ګوره 5 خبرې مې درته پکې وکړې اوس د دې نه دا 2 کم دی چې ډېر دی حالانکه دا 4 انچ دي دا 5 دي دا انچه غټه ده خو دلته دا 10,000 والا انسان نشته دی او دا انسان د دې نه وړه ده نو د دې نه به یو کیري ورشي یو به کیري شي یو هندسه نو 1 کیري شو دا 2 دی 1 ولا راغی د ټینز نه راغی نو چې دا 2 دی 10 ولا راغی لکه دا ټینز ورغی 10 کنه نو دا 12 شو 12 نه چې ختم شي بشي 12 نه چې لاړ شي تاسو سره 12 روپۍ دي چې د نه ما واخیستې 100 روپۍ پاتې کېږي چې دلته 5 پاتې شي او 5 نه بیا چې نه ځي 1 به دلته نه کیري شي ټیک شو نو دا بیا موږ سره 15 شو 15 نه چې دا 9 شو دلته 4 پاتې وګڼه 4 نه چې 3 منفي شي 1 ټیک شو د 3 نه 7 نه منفي کېږي یو به دې نه کیري شي ټیک شو نو 13 نه چې 7 منفي شي دا به راشي چې او دلته 4 دی نو 3 پاتې شي او 3 به په ځای راکوز کړو نو دا موږ سره جواب شو 43,562 نه چې 7,366 ماینس شي دې نه راځي 36,196 بي ته وګورئ 8 نه 9 نه منفي کېږي یو به دې نه کیري شي 8 سره چې یو راشي نو دا به 18 شي 18 نه چې 9 رالی دا 3 پاتې شو 3 کم دی نو دې نه به یو راوالو 3 کم دی که نه نو 13 نه چې 8 نو دې نه به راشي 5 دلته 7 پاتې دی 7 نه چې 3 لاړ شي 4 دلته چې دی چې نه چې 4 2 5 نه چې 3 2 نو دا ستاسو جواب شو بچیا خیال هم دی دی بل ته وګوره د 1 نه 8 د دې اړخ نه به من کوو ها د دې اړخ نه به نه کوو ګوره یاد ساته کله چې هندسې ماینس کې منفي کې د دې اړخ نه به جوابونه لیکي داسې د دې اړخ نه به نه لیکي ځان په دې خبره پوه کړه ځکه زه د دې اړخ نه لګیا دا اصول دي دا به یادې 1 د 8 نه کم دی نو دې نه به یو راشي ولا 11 نه چې 8 3 1 نه چې 1 0 9 نه چې 3 کم دی 4 نه 1 به دې نه کیري شي 13 نه 4 9 8 پاتې دی 8 نه چې 2 چې رالی خیال هم دی دغه شان دی بل ته وګوره د 5 کم دی د 7 نه نو دې نه به یو کیري شي 5 دی نو 5 سره چې 1 راشي دا به 15 شي 15 نه چې 7 نو دا به راشي 8 دلته 7 دی که نه نو 1 چې ته لاړې چې پاتې شو چې نه چې 4 2 د چې نه چې 4 2 5 نه چې نه ځي ولې 5 کم دی زه دا ته چې 5 ګون دا 5 ګون دغه کا 5 نه شپږ ماینس کا تاله ما 5 ګون درکو درته هم چې شپږ روپۍ راکړم ته به چې مال خو دې راکړي 5 دي بله کم ځای نه درکمه نو بله به ته ملګري نه رالی دا دی روا دی اوس خیال دی نو 5 دی 1 د لاغه درکو دا 15 شو ته به چې دا خو 1 ورکو په کار دا چی شي دا د ټینز هندسې نه ورمیلاو شو د ټینز نه چې د ټینز نه ورمیلاو شي نو دا 10 ورځي ښه دا یاد ساته 15 نه چې دا شو 9 دلته 5 پاتې شو 5 نه چې 1 نو دا به راشي 4 خیال هم دی بچی دغه شان 1 دی 1 د 9 نه کم دی نو د دې نه به یو انسان راواخلې دا به 11 شي 11 نه چې 9 دا 2 شو 1 پاتې شو 1 د 4 نه کم دی د نه به 1 راوالو 1 او 1 11 نه 4 نو دا به موږ سره راشي 7 4 پاتې دی 4 له به 1 دلته نه کیري شي 1 14 چې دا به 18 شي 2 پاتې دی 2 نه به 1 کیري شي یو به دې ته ورمیلاو شي 12 نه 4 دا به 8 شي او 4 نه چې 3 دا به 1 شي دا ستاسو جواب شو خیال هم دی بچی دغه شان ګوره 5 دی 5 نه 8 انچه غټه ده نو دی 5 له به 1 د دې نه ورکو ټیک شو 1 چې ورته میلاو شي دا به 15 شي 15 نه چې 8 دا به 7 شي دلته چې پاتې شو ولې 1 ته خوا لاړې چې نه چې 3 لاړ شي 3 2 نه چې 2 0 3 نه چې نه شي تللی 1 به دې خوا نه راوالي نو دا به شي 13 نه چې 7 او دا 2 پاتې 2 نه چې 2 0 کلی کې ویلي که کني لیکي مې لیکه څه خبره نشته ګینې ویلي که ها 7 نه 5 چې لاړ شي 2 3 د 5 نه کم دی یو به دې نه ورشي یو انسان
13 نه چې 5 دا به راشي 8 1 پاتې دی 1 د 4 نه کم دی یو به دننه راوالي 11 نه چې 4 11 نه چې 4 نو 7 5 پاتې 5 نه چې 3 2 9 نه چې 7 2 خیال هم دی دغه شان دي ته وګوره 3 د 4 نه وړوکی دی 3 هندسه وړه ده نو دننه به 1 راوالي چې 1 دننه راوستو دا 13 شو 13 نه چې 4 لاړ شي دا 9 شو دلته 4 پاتې 4 نه چې 1 منفي شي 3 4 د 5 نه وړه ده دننه به یو راوالي دا به 14 شي 14 نه چې 5 دا به 9 شي دلته چې پاتې 6 نه چې 2 منفي شي 4 او 6 نه چې 3 منفي شي 3 نو دا ستا د ماینس سوالونه شو بچیا ویډیو بیا ډېره لنتي کېږي نو د دې باقي حصه به انشاءالله تاسو ته منګه په بل لیکچر کې درکو منګ سره اوسئ او ټول ویډیوز به تاسو ته اپلوډ کېږي په پلی لیسټ کې تاسو نمبر باندې هم کتی شي او په نوم باندې هم سرچ کولی شي کوم کسانو چې مونږه نه یو سبسکرایب کړي دا سبسکرپشن به چې صرف دې دپاره تاسو وکړئ چې کومه ویډیو مونږه نوې اپلوډ کوو چې هغه تاسو له راځي خیال هم دی نو دې کې څه دغه نشته دی چې کومه ویډیو مونږ اپلوډ کوو که ته د هر کلاس سره تعلق ساتي ته خپل کلاس والا ویډیو ته ګوره نو تا ته به اسانې ګرځې به ورپسې نه ځکه چاسې مونږ دا ټول بوکس کوو که نه خیال دی نو امید لرم تاسو به پوه شوي مونږ له اجازت راکوئ ښه د باد و بریالي اوسئ الله حافظ